سلام علیکم. زه دغه میلمه راډیو ته راغلی یم. زه په ډېر مشکلاتو او په ډېر تنګلاسۍ کې درته راغلی یم. یارې مخکې په ژمي کې دغسې تنګلاسي وله، مجبوري وله، واړه یتیمان راپاته وو چې شی مې نه درلودو. بیا د دغو راډیو والو سره دې الله ښه وکړي، کور یې ودان کړي، ماته د خوراکي مرسته هغه هم راکړه، موادو شی یې هم راکړو، نغدي مرسته یې هم راسره کړې وله. خو مګر اوس په هغو برسېره هغه خو ما سره وخوړو، سره هغه مې کړو. اوس زه ډېر په مشکلاتو کې یم، په ډېر تنګلاسۍ کې یم. دغسې مې سړی مړ سوی ده، یتیمان مې ولو، سړي باندې مې دا لیورو هغه پیسې لګولې وې. بیا نو دا اوس لیورونه مې خبر سو، هغه راته راغلی دی، اوس راته یایسې موږ پیسې درچه غواړو، که پیسې نه یې ته موږ ته دا لور راکړه. د ما لور د ودوزن نه ده، کنکلۍ د ماشومه ده، د شپږو کلو لور مې ده. اوس یې را چې په زورکي باندې او کوي، ما ورته زه لور نه درکوم، زه سوال کوم. یو بل ورور ته به هغه وکړم چې ما سره کومک وکړي، ما سره لږ مرسته را سره وکړي چې ما لور زه دا دښمنو له د ظالمانو چې را وګرځوم. اوس زه د پیسو مشکلات لرم وروڼو، ټولو ته زه دغه سوال درته کومه چې ما سره کومک وکړي، لیاس د خدای د ما لور له اور او له هغه را بچ کړي، د دښمنو باندې مې مه کوئ. زه له دښمنو چې دلته راغلی اوس دلته راپسې راغلی دی، وایي چې لا لور راکړه، لا پیسې راکړه، ما سره سته نه. اوس زه دلته بیا دلته دغو ورونو زمونو ته راغلی یم، چې زمونه د ما زه څه چاره وکړم. زه داسې اوس ایساره مرغۍ یم، زه ورور چې شی نه لرم، د ما واړه واړه بچیان دي دوه، نورې تورې لورانې لرم، خو وړې دي د پردي کور لا نه دي ما چې دی. اوس لیورونه مې غواړي، پیسې راچه غواړي، وایي چې لور راکړه، زه لور نه ورکوم. اوس دغه د نن دلته زه بیا راغلی یم، د راډیو ځای ته راغلی یم چې ما سره اوس تاسې کومک وکړئ ورونو مسلمانو. چې هر څه مو دلته په اینې بازار کې د باندې بار یې سار جایي، ما سره کومک وکړئ چې زه د دغو دښمنو لاس خلاص کړم، او زه دې ته په خوله کې شی ور واچوم. دا کنکلۍ لور مې بچ شي له هغه چه. اوس زه څرنګه وکړم؟ وایي سره چې غواړې وایي کار څرنګه یې ته دا لور راکړه، د تا پور باندې موږ سوکه سوکه درکوو، په نیمه بیه یې راچه غواړي. 2 لکه روپۍ را باندې دي، 2 لکه 15 زره وې، دا 15 زره مې ورکړې ده، دا 2 لکه نغدې را باندې ولاړې دي. هغه د کلی کور ټول را باندې خبر ده، قسم ده چې د ګېزو د بیګا مې نه و، دغه د خلک راغلي وه، د ویډیو یا شی به یې تاسې لیدلي وي. واړه تورې لورانې دي، کله په یوه پورې ځان تم کړم، کله په بل پورې ځان تم کړم، د یوه د بل په کور پرته یم. لیاس د خدای دغسې مه کوئ، ما سره کومک وکړئ، ما سره مرسته وکړئ، ما باندې وسیله وکړئ، ما باندې شفقت وکړئ.